السلام علیکم او ستړی مشه وکیل خان یم دا وخت د امریکا نیویارک ایالت کې مله تر اوسه پورې او دې وخت کې چې کوم دی نو دا هغه وداني رقم کې چې د خیبر پښتونخوا مردان سره تعلق لرونکي شوکت باچا صاحب په دې کې ژوند کوي او باچا صاحب هم دلته کې ولاړ دی. باچا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه وکیل خان. څنګه طبیعت غږ خیر خیریت دی؟ غانې خیریتونه سره بچي. نو ما غوښتل باچا صاحب چې نن موږ ګوره زموږ باندې چې ملګري دي یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا پښتانه به زیات کوم افغانان ای په دې کې دلچسپي غري چې امریکای ته څنګه لوړ شو خو زه به داسې وکړم موږ څوک راوستي نه شو نه څوک بوتلی شو. امریکای ته خو به راتلی یا په ویزټ راځي ښه بیا به دلته پټ شي. دا خلک پټېږي که نه اوس دا دغې ته راځم دغه باندې تفصیل د نه اخلم خو کیسه دا بیا به پټ شي. داسې راځئ باچا صاحب دې ودانۍ کې پاتې کېږي په دې ودانۍ هم درسره خبرې کوم ځکه چې دا خو په دې کې چې کوم دی د باچا صاحب پکې 15 کمرې کور دی ماشاءالله که نه او بیا باچا صاحب نه دا تپوس کوو تاسو ډېر خلک دلچسپي لري موږ خو نه څوک بوتلی شو نه څوک راوستي شو امریکې ته خو دا ته ویلي چې باچا صاحب امریکې ته څنګه راغلی کله راغلی او دلته چې کوم دی نو په دې دومره ګران ځای کې چې پاتې کېږي د دې څه صورتحال دی او باچا صاحب اول خو راته دا ووایه دا پول دا چې کوم دا بره څه شی دی دا هایوی ده دا هایوی ده لکه څنګه چې موټروی ده په پاکستان کې که نه نو دا یو ډي آر د ګاډی مو نه وي یو ډي آر سره لاندې لانجه جوړه نه کړو. باچا صاحب د شپې راوتې او دغه رڼاګانې چې دي دا د هغه ودانو نه راځي ورلډ ټریډ سنټر دا د هغې ځای نه راځي ګاډی را روان دی دغه مخامخ وینئ تاسو موږ در ونه وي که نه سړک هم کراس کوه. ښه باچا صاحب شروع دې نه کول غواړم چې خلک خو په دې کې دلچسپي لري چې امریکې ته به څنګه ځو څنګه به راځو خو تاسو راته دا ووایئ باچا صاحب تاسو څنګه خو سم دم پټواري وم هلته خو ښکلې روزګار مې روان و دا یو ملګری مې دی خدای غر کړي راته وي راځه وي د امریکې ویزې ورکوي په پېښور کې هغه ورځو کې کونسلیټ و دا خبره ده 1988 د کال 1988 خبره ده. ښه هغه بس د دې دغه غوښتنه لما خپل نو غالب بینک وغیرہ نه بینک دغه جوړ کړو موږ لرو نو شوق دا هغه هغه پاتې شو د خر په دې ګولارو دا غزبا پکې وي شوق دا هغه راتلل هغه راته زما څه کوټ مار زه ما خپل روزګارو ها دلته بس چې بیا راغلو نو بیس جاب دغه کې شروع کو کې سټیشن کې ها پټرول پمپ کې ها او بیا راغله بس چې دا زوبا چې چکر وو ها دا څه بل ها نو بس دې بیا خر کې یو کې شروع کو بس هغه یو کې وو ټیکسی هم چلاو دلته ها بیا چې دې نو واپس لاړم نو ما خبر کړی راغلی وسه کې چې امریکا کې خو ماتیو کوم ستاره خو غیر ته لا څه غرب شم بدل مروک شم خپل ملک ته دغه شو ها مسافر شوم او هغه غلطیم دا و چې بچی مې اوس بچی دا رستم پروبرو دل تلبي شو اوس واپس لسی اغه نه دي دلته کې خوشاله دي دلته اغه روزګارونه دي خپل دا خپل تعلیمونه معلومونه دا دلته چې جون ډیر سہولتونه دي خاص سہولتونه دي لکه صحت ډاکټر هر څه فری دي هر څه فری په دغه سره خبرې کوم خو باچا صاحب هغه خبره وي د دې ډیره مستی نه راکړي دوه پولونه جوړ کړي یو پول دا دی بل دا دی دا څه شي صحیح صاحب دا مخامخ بل خار دی بروکلین وته وي بروکلین ښه د ډېر ټریفیک یې زیات دغه لکه ریزیډنشل نیبرهوډ دی خلک راځي میناټر کې کارونه کوي بیا واپس دا پر ریل ګاډي روان دي برابر کې ریل ګاډي روان دي زه په یو درې کې مچې ریل ګاډي ښکار شي رڼاګانې پکې روانې دغه ریل ګاډي دی دا یو بروکلین برج دی دغه منهټن برج دی دغه بروکلین دی او دا یو چې کوم برج جوړ کړی په 1890 په 1800 یو کم اتیایم کې دغه پول جوړ شوی دی ته اوسه پورې ولاړ دی که نه او دا بره چې دا هایوی دی دلته موږ د سړک لاندې روان دا موږ د سړک لاندې روان دي دا پر اف ډي آر هایوی ده ښه نو تاسو بیا دلته کې چې راغلی یلو کیب هم شروع کړو صحیح او اوس چې کوم دی نو مطلب دا دی نو کرے شروع کړی جیم جوړ کړو کویس دا غری زه په زه دا زنانه رااله دا پکې ورزش کوي ماشینونه ته لګولې دي خیراتی به کار سړی راتلی شي کار سړی راتلی شي دا ورزش به کوي او بیا شي د خلکو ته ناس دي داري مخامخ ښه اوس ښه باچا صاحب بیا خو موږ داسې اورېدلي دي که نه چې امریکا کې چې کم دی نو بیا دلته کې زه تاسو نه داسې کېږم چې په امریکا کې چې کم دی نو دغه داسې وته امریکا او بیا په امریکا کې نیویارک ښار او نیویارک کې بیا منهټن او په منهټن کې بیا ډاون ټاون منهټن دا خو ډېر ګران دی چپی وبو دي ماخام چې را کوټه کوټه نو شباب داسې واکو دا بیا دا برانډه چې کومه دا 3 میله ده دا 3 میله دا برانډه او باران یو سیلې او زولي په خپل واکو شو ها لکه دا غنم بچکی باد باران سیلې طوفان نه بچکیږي سړی ها
او دا چې کوم دی نو ښه دلته دا دومره ګران ځای کې څنګه پاتې کېږي باچا صاحب قرآن حکومت راکړو زما یو ماشوم ډیسیبل ده مطلب معذوره ده ښه دا دی پخوا هغه د ویتنام کې چې کوم دغه شو د هغې یو غټه کالوني جوړه کړې وه نو هغه خلک اوس ورو ورو په مزه مزه مړه شو او بس هغې ته وځي او موږ ورته رادننه کېږو تاسو نو مطلب هسې ستاسو دا کوم کور چې کوم تاسو پکې پاتې کېږي 15 کمرې بیا پکې یو چې کوم دی د میلمانو کمره که نه به غسلخانې او دغه شانتې په لسم چت باندې دا چې په کرایه باندې اخلي چې مطلب دا یاره دلته چې لکه یو بیډروم اخلي دا یو بیډروم 4-5 کرایه ده یو کمرې 15000 ده نو دا به کم سے کم 15 بیډروم دا به 20-25 هزار شل 15000 ډالر دي ها صحیح او دلته په امریکا کې چې کوم دلته نیویارک کې بچا سي پښتانه څومره دي ډیر دي یاره کم از کم 2.5 خو به ډیر وي 2.5 زره کورنۍ وي 2.5 کورنۍ په نیویارک په دې کې اکثریت پکې سواد دي اکثریت د سواد دی او لکه 50% په سواد کې او 50% نانو په خبر او کوان او دغه طرف دلته خو مونږ وینو چې د نورو قانونو د نورو خلکو چې کم دنه پلازیم دي بلډینګونه هم دي کنه کاروبارونه اوس دا نوې پول خو چې څونه راوته نو د دې لکه سرکاري ځان چې واخلم دغه سرکاري جابونه لري سرکاري نوکری دي مطلب دا دی چې ها زما کې بزو کنه او مثلا چې په داس ها نو به دغه چې کومو بیکول خاصه شکه دوه ها دویم دغه چې کوم دی دا ها صحیح مطلب دا دی تاسو خبره ترې هم او دا رڼاګان او دلته کې چې کوم دین دا راته وای دا سپتمبر 11 چې کومه پیښه شوې ده کنه 2001 کې هغه سره تاسو مخکې ژوند څنګه اوس ژوند نو هغه دا غي خورسه بدل کړ هغه خو یو مونږ نه هغه په ټول دنیا بدل کړ ها دا دینه مخکې خو خپل خوشالي و او هرڅه برابر و ها او دغه چې وشو دینه پس بیا لکه مسلمانانو خلاف هغه تعصب او هغه پیدا شو دا چې دا واقعي کله وشو ما اورز کې مار شپې له کې چلو د شپې هم ټیکسي چلو ساره وختي د ما یو مرګري دی هغه خزر پاکستان نه ټلیفون کو شهره محمد علي څه شو او ته هغه وتري ولې خیر شه او تاسو څه دې خبر نه وته نه ها ما ته ټي وی له ما چې ټي وی له دغه ټیم خدمت ممتاز راغی او هغه دغه یو ها دویم ټاور ها او هغه کې تقریبا خلک داسې وي چې 3.5 زره کسان پکې سوځېدلي دي کنه حقیقت څه کوي چې 3 ورځې خو مناټن بندو 3 ورځې پس بیا واپس سیټي دراګو چې دې علاقې ته ورالې نو وخت اوس داسې بوی بشو ها په حسابات علاقې باندې په دې علاقې باندې ها هغه تقریبا سمیاشتي نو ها بیا دا غیر صفای باندې پته چې څو مليون ډالر لګي بیا نه پاتې ها یو غټ غار اوس په دغه نوې دغه ټاور جوړ کړل نوې ټاور جوړ کړل صحیح دلته په امریکا کې اکثره کلی کې خلک وي بچا صاحب چې په کلی کې وي چې یاره په امریکا کې چې کم دین مونږ او 10 په دې باندې پابندي ده لکه د خلک نه سم نشته تاسو مخکې په بیګا جمعه تللو سره په پیډو وخت مونږ کوو تفاق هر جمعه د جمعه په ورډ ریټ سنټر کې خو بیا دی دا دغه سختي راوغشته چې یاره دلته به جمعه نه جوړه جمعه دې اړ کې دی ورته دغلته جمعه جوړ اوس دا راته وای بچا دا سړی څوک دلته جمله است دا به کور دی لکه مطلب دا چې په امریکا کې خلک همدا خدای شته او کې دي چې دا لکه د خلکو لپاره کار کوي هغه ډرکور ها مطلب دا خدای اوس دلته کوم لاس ته سودا نه و چې تا پاسا یا دلته اسمبلینا په دې باندې سودا د هغه کې چې په خپل سړی کې د بربندي او دغه یو بنچ باندې لاس چې بل څوک نه تنګي نو مطلب دا دی چې څنګه یاد دلته پاس دغه دی دا څه تر ډرکور ها صحیح سم او ورسره چې کم دینو بچا سره دلته کې چې کم دینو د نوې کول چې تاسو وایي پکې په حلال او دوبانه په سوکو باندې پکې خلک شتي غټ وړو د ټول ډاکټران دي وکیلان دي پکې ججان شو پکې او په پولیسو کې ډېر ځن پښتانه راوتل ها اوس زموږ یو بای دی زارلک داغه وی پکې کیپټن شو ها د پولیسو کیپټن شو مطلب څنګه چې په پاکستان کې اس ایچ او نه لکه ډي اس پی ها صحیح مطلب دا چې کم دی او کم از کم یو شل 15 لکان پکې پښتانه اوس پولیس په نیویارک کې په پولیسو کې دي ها آرمی کې غټ کسان دي پکې په نارکاټکس کې پکې غټ ودو باندې ها صحیح د دویم کو دا موږ چې کوم کسان روسه دي سببونه وینو دي ته خجابونه ملو شو اسی تاسو خبر اوکې من خو چې راغلی موږ خو لکه هغه دغه احمد اته د احمد زیاده د لسم پاس کړو په کور په شلنګ نو انګلیش بیا دلته زده کا صحیح اوس انګلیش وایو مطلب خو اوس انګلیش وایو دا انګلیش وایو لکه کراچي کې چې پښتو اردو
اردو وایي دا څه انګلیش وایي کراچۍ کې پښتون اردو وایي لکه مطلب دا دی چې هغه شان دی لکه هغه موږ هغه شان اسنسلی هون زنګ د بچوس لکه بالکل پرفیکټ انګلیش وایي او اصل لم کېږي چې واپس لاړ شي خپل وطن دلته کې ژوند کوي خپل خړې کوزي یادېږي ها او تاسو چې کلی ته لاړ شئ بچا صاحب خلک څه تاسو کې د امریکای باره کې څه تاسو د امریکای خلک وایي چې تاسو دغه مزه وکړئ نو تاسو مزه وکړئ دلته خو کار دی او کور دی بس خوب پکې بس درې کارونه دي کار خوب او بس او هلته چې هلته خو هغوی سره دونه وخت نه په غرمو ملاستي بېغمه وو ورته پیدو د ملاستي تک کار مار نشته و یو کس کار کوي شل کسان یې خوري شل کسان او ستاسو د امریکای څه خوښ دي بچا صاحب څه خوښ یاره د امریکای خو دا دی چې لکه دلته دا دی چې امن دی تعالی د صحت دغه دی درکوي یو 911 د بوکه نو درې محکمې به له په شروع کې ځان را رسوي پولیس امبولانس او فایر برګیډ دا درې شیزونه راشي دا به راشي چې کوم یو کس کاري به دغه خپل کار وکړي अब और लगी थी और मर की पुलिस सरकारी पुलिस के डॉक्टर पकारी डॉक्टर ही पके صحیح دا هټ اټیک شي امبولانس مخسرو چې کی شروع کې دا تاسو نه کوي چې تاسو کې پښتني مسلمان یې کسي نو به علاج کې بیا ورسره نه تاسو او بچا سے پرونه راځي ته چې کلم راغلم نیویارک ته تاسو ما په کمیس پرتو کې تاسو وینم شلوار کمیس پرتو بیګام هم چې کم دین تو بیګام تور جامې چولې هغه ویډیو مونږ اوریدونکو سره شریک کړل نن سپینې جامې چولې خلک ته تصویر چې لکه ته مونږ مل تر دا نه و چې مونږ مل تر راغله دلته نه څوک جانګي چې دا نیویارک د ټول میکس خلک کم خو بوزو بچا سے دا سره چې دا سره صحیح او دا مخامخ دا بلډینګ د شي بچا سے دا بلډینګ ساوث سټریټ سپورټ دی دا بیګام فدا هغه ویډیو کې موږ هغه دې صحیح او دلته کې او دا خار کې چې کوم نه اخو چې لړ شي ټول شپه خلک دي چې څومره شپه زیاتی کې دومره خلک زیات شپه دا سالور بجو پورې دا خلک ټول او نن شپه سپیشلی فرایډے سیټرډے نایټ دا خو دې لکه ټول هفته پیسې چې کوم وګړي نه باندې دوه شپې کې وخوري دا څنګه په شان چې مینه کوي کوټه نه ورګي او چې لکه نو سوره کړو سو بندوبست کوي صحیح او اسی بچا سے دلته کې چې سره خبرې کوم تاسو پیژنې مو تاسو سره خوشاله می ټلیفونونه دلته کې تاسو وجره نو بس یاره خدای خلکو عزت وکړي او چا چې لکه سکار مار راغلی نو موږ لکه شپه او ورځ ده منډه والي دا جاب مو لکه تللی دی زه کې تک په دغه کړی نو په دغه وجه خلک خدغه وجه چې کم دینو خلکو سره چې کم دینو مطلب دا دی چې خیال وساتي دا او کال کې دا چې کال کې پیره مخه کړی د چکر لګو کې د جلړ شي او لړ شي خپل مرګري له ټول راغونډ دي زلم چې لړ یو مرګري را پسې راغی ناس ټول مرګرو کپ لګو وي تاسو کې امریکا کې مزه وکړو دا وي تاسو کې تاسو مالدار شوس په باندې څه کوي او کنه په خو ماسه څه کې خیر خو ته خدای ورکه په خو پټواري مو چې ځاسه بتاوي ته بلختنو به تګیر چې بیره ګرځیدل اوس خراب شي مخکې غومنګه غو صحیح او دا وبچی کمی دي دا کنيري کنه هر سندري وري دا راغلي دا څه کته بیا اټلانټیک اوشن سمندر ته ورسېدلې اټلانټیک اوشن ته پریوته دنیا دویم لوی سمندر چې او دا چې کوم نه نیویارک ته دا کاکا مفتي د سيناس ځان غري راګري کا مطلب د دې راوشي ما ختمه کوي د کومو بلوګ دی وته کوي بس سیګریټ نه ویډیوز شراب وسکي او بس ځان خپینه کې نو بس بیا کوړه دي کوته شي اوس کله دلته ودی شو کله کوړه لړ شي درج لکه دغه سیفټي ډیره دا کړه سو چې زوی نه هلته وګورئ زړی یو کس کینه نو اول به لږی ګونه لړلې شتا کنه نور مخکې زه واپس زو بچا صاحب منظور اعظم صحیح ده سمه ده ډېره مننه کوم بچا صاحب ته ډېر خوندورې خبرې را سره وکړې یو جهان مننه او کوم خلک چې تاسو ګوري نه ټولو ته زما له طرف نه سلامونه وایه سلامونه د بچا صاحب وایي نو زه صحیح فکر کوم چې بچا صاحب سره وروتم ډوډۍ مو خوړله او بار وروتو او بچا صاحب را ډېر شیزونه وخوړله وروجې او غوښې او چې کوم دی کباب او سبزیانې د کور اچار او کور ماسته د هر سره باندې بچا صاحب وخوړله او هغه چې کوم دی نو څه وته او چې ما ته ویل چې ډوډۍ پسې لږ واک وکړو نو واک لرو وتو نو ما تاسو بچا صاحب خبرې خوښېږي نو مې راځي بچا صاحب سره چې کوم دی نو ګپ شپ وکړو بچا صاحب سره ما هم نورې لکه دا ویډیو نه علاوه نورې بلا ویډیوګانې راغې مې جوړې کړي خپل نیویارک په دې سفر په مخال باندې د ورځې خو زما نور روزګار کار او خپل ډیوټي میوټي لم تللی نو هغې کې هغه ټایم نه زیاتره شپې مې جوړې کړي نو خفه کېږم ما خو د بچا صاحب د خبرو نه خوند واخلې بچا صاحب خبرې ډېرې معلوماتي دي او دلته چې کوم دی نو تقریبا زه به دا ووایم چې د 2 کال نه بچا صاحب 2 کال نه 2 کال نه بچا صاحب
صاحب دلته ژوند کوي او دلته کې چې کوم دین په دې ودانې شاید وجه دوه درې ستاړی مې غوړي دی تاسو 2 کاله په امریکا کې تیر کو خیر راشه په الیویټر کې زوبا چا صاحب سره کنه هغه لیفټ چې وته وي کنه دا څنګه راځي چې آیو کس میل چې راځي دا ډاک چې راځي دلته په میلونه او دا کیسې میسه دا اوس موږ په لومړي چت باندې یو او دا ګور دغه کیمرا هم لګېدلې ده او د دې سره تاکه څوک دی تاسو یو ویلیام بنجامین ایل فرایډے څخه راغی الیویټر راغی او دې ته به وروخیږو موږ به تاسو ولس چترې دا وداني ابا چې څه دغه چې راغلی ما خو ضایع شو هغه سیلاب چې راغلی هریکین سینډي هغه څه چې هغه دا شل شو چې دی وی چې دا هغه راځي یو کال نه هغه کال باندې خوراله موږ عزت هغه سره د شو چې دا دی بیا درو وایو چې په ځل باندې دا هغه د ساره شلور بجې شو دا شغار شو ها او یو بوته مې کته چې د اټلانټیک اوشن او په چاپو چاپو راځي بار روخه د زمين د بلډینګ یو غون چته پکې کېر کړو ها او باندې کې بس بجلی ټوله لړه او دا خو ګیس وو ها او تیاره او د غوړ یو سیس په بجلی دی بالکل کله الیویټر دی او کله هر سری پرې پانکو باندې بخاتوره خاتو او بم نه وي هغه چې بجلی نه نو بم نشته ها نو ډېر د درې ورځې خطر کلیپ ته شو راغلی بیا ورو درې ورځې پس بجلی راغله زه بچا سم خو ویډیو ختموله خو زه غواړم تاسو ته کور چې کوم د بیٹک ته راغی دا پولونه چې کوم لاندې ول ګور بچا سم دا پولونه ښکاری شپې چې کینی دا کټونه دا پولونه او ټول ښکاری په دې خورا شو داسې بشو کنه داسې ګور دا نور پورونه دي دا طرف ته اوس به داسې لړ شو کنه او شباب هم ناست شباب السلام علیکم څنګه چل رہا ہے نا بچا سے دا کور دی خو به سلور کمرې نورې دي پینځه او افسور یو بخره دغه ځنه بچا سے بوجي ګور کوم لاندې موږ اوس روخه ته دا موږ یو لسم چت باندې یو کنه بچا سے ونه بوټي دې لاندې پرې ودم لاندې پرې زوګراوالي او ویډیو لړل نشي موبایل ارته نشي دغه پولونه دي ګور دا تاسو بچا سے دا موږ یو لسم چت باندې یو او تورې سکړې دي کنه موبایل مې بار ته موبایل پرې وځه تاسو باندې موبایل باندې تاسو او وخت چې کوم ټول لاندې موږ دا ګاډي سره پاسه راځي دا ځای دی کنه او الله دې خیر وکړي خیر دې موبایل اوس په طریقه راځن نه کو دا ګاډي بلو دا بچا سے په کور کې تورې کړې دي کنه زره بچا سے دې کور دی او مننه بچا سے بیٹک دی موږ سره ناسې دلته کې بچا سے ډیره مننه شباب سره مې ویډیو جوړ کړی هم تاسو کتلې وي او د ټولو مننه کوم او ټیم لګولې ځان ته نو مننه او خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ بچا سے یو ځل بیا مننه تاسو مې ډېر تکلیف درکړ تکلیف معاف السلام علیکم الله پامان